ولې نه ده راغلی؟ را به شي اوس به را روان وي. او رښتیا په یاد مې شو ویل په کورس کې مې د امتحان پرچه ده. ښایي نو هلته به وي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شي، بخیر راغلی. خیر اوسې. بخیر راغلی یاره. خیر اوسې. رښتیا مرتضی د امتحان پرچه دې څنګه وه؟ سپین رنګ یې و. داسې درته وایي چې پوښتنې څنګه وې. په سپین کاغذ لیکل شوی وې، ښې په اسانه لوستل کېدې. ستا خو په ځوابونو کې هم ځورول وي. ساده ګله دا درته وایو پوښتنې دې څنګه حل کړې؟ په لاس مې حل کړې. یاره کیهانه ده ته چې غوږونه ورته ونکړو داسې نه اصلاح کېږي. راځه چې جزا ورکړو. ښه وایم درته وایم. ودلې د زور هله نو ژر ووایه. زما پخواني ځوابونه هم سم وو، خو دا چې تاسې پرې نه پوهېږئ زه غریب څه وکړم. تاسو کښېنئ زه تاسو پوره کیسه وکړم. سلام علیکم هلکانو. وعلیکم السلام استاده. څنګه یې؟ په خیر راغلي؟ ښه یې استاده، ته څنګه یې؟ مننه، زه هم ښه یم. کیهان او مرتضی تاسو څنګه یې؟ ښه یې استاده. مننه استاده، شکر دی. ښه، ډېر ښه. د صنف ښوونیزې خپرونې درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو، تاسې مې هم سلامونه ومنئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یې. دا د یو ځل بیا زه او زما ځیرک زده کوونکي د 12م صنف فیزیک له یو زړه پورې او نوي درس سره ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې تر پایه ملتیا وکړئ. ښه هلکانو، مخکې تر دې چې خپل درس پیل کړو دا راته ووایئ چې په څه شي مو خبرې کولې؟ استاده نن په کورس کې د مرتضی ازموینه وه. ښه، ډېر ښه. مرتضی جانه ازموینه دې څنګه وه؟ استاده پوښتنه یې مه کوه. ولې زیار جانه؟ مرتضی ازموینه خو به دې خرابه کړې نه وي؟ نه استاده، بیخي ښه وه. نو بیا ولې داسې وایې زیاره؟ استاده موږ مخکې پوښتنې ترې کولې د ځواب په ځای ځورولو. ما ویل چې استاد ته داسې ځواب درنه کړي. ښه، نو مرتضی ولې دې سم ځوابونه نه ورکول؟ استاده زما ځوابونه هم سم وو، خو دوی د خپلې خوښې ځوابونه غوښتل. خو د دوی د خوښې ځوابونه به دې ورکړي وو. استاده چې ما سم ځوابونه ورکول ته راغلې. ښه، ډېر ښه. چې داسې ده نو د درس وروسته ورته ټول معلومات ورکړه او همداسې خپلې تجربې هم ورسره شریکې کړه. سمه ده استاده، همداسې کوم په خیر. ښه، ډېر ښه. نو زه خپل درس پیلوو. زموږ د نن ورځې د درس عنوان هستوي قوه، ایزوتوپونه او د هستې پایښت یا پایداري ده. دا چې په نن درس کې څه شی زده کوو په ګډه په سکرین ګورو. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې هستوي قوه وپیژني، ایزوتوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزو الکترونیک وپیژني، د هستې پایښت پر مفهوم پوه شي. په تیر درس کې مو هستوي فیزیک پیل کړ او د هستې کشف او د هغې د جوړونکو ذرو په اړه یعنې پروتونونو، نیوترونو او کوارکونو په اړه مو لنډ معلومات ترلاسه کړل. همداراز د یوې پوښتنې په ځواب کې مو هستوي قوه هم یاده کړله. هلکانو په یاد مو وي چې په نړۍ کې 4 قوې شتون لري چې هغه قوې د جاذبې قوه، برېښنایي قوه، پیاوړې هستوي قوه او کمزورې هستوي قوه ده. دا قوې په نړۍ کې ټول تعاملونه ټاکي. د لومړنیو 2 قوو سره خو آشنا هستئ. څوک به د هغه په اړه معلومات راکړي؟ استاده د جاذبې قوه د 2 کتله لرونکو جسمونو ترمنځ عمل کوي. دا قوه د جسمونو د کتلو ضرب سره مستقیم او د هغوی له فاصلې د مربع سره معکوس تناسب لري. دا قوه د نیوټن د جاذبې نړیوال قانون په مرسته اداره کیږي. د 2 چارجونو ترمنځ برېښنایي قوه عمل کوي. دا قوه د چارجونو د ضرب سره مستقیم تناسب او د هغوی ترمنځ د فاصلې له مربع سره معکوس تناسب لري او برېښنایي قوه په کولم سره تشریح کیږي. همداراز د کولم قانون له مخې د 2 هم ډوله چارجونو ترمنځ برېښنایي قوه د دفع قوه او د 2 مختلفو ډوله چارجونو ترمنځ برېښنایي قوه د جذب قوه ده. استاده د هستوي قوو په اړه به اوس له تاسو واورو. سمه ده زیار جانه. موږ پوهیږو چې په هستې کې 2 ډوله ذرې شتون لري. یو یې پروتونونه چې مثبت چارج لري او بل نیوترونونه چې خنثی دي یعنی چارج نه لري. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي
چې هغه کومه قوه ده چې دا ذرې په دومره کوچني ځای کې یو بل سره نږدې ساتي، او یا هم ولې پروتونونه د مثبت چارج درلودلو سره په هستې کې یو بل څخه نه لرې کیږي، یعنی هسته نه پاشل کیږي په داسې حالت کې چې پروتونونه مثبت چارج لري او یو بل دفع کوي. استاده که د کولام قانون په هستوي ذرو کې تطبیق شي څنګه به وي؟ ځکه د کولام قانون د چارج لرونکو ذرو ترمنځ عمل کوي او پروتونونه هم چارج لرونکي ذرې دي. ډېره ښه پوښتنه دی او کلکۍ هنجانه. دا پوښتنه به له نورو زده کوونکو سره هم پیدا شوې وي. راځئ چې وګورو د پروتونونو ترمنځ چې چارج لرونکي ذرې دي د کولم قانون یا برېښنايي قوه عمل کوي که نه. په ګډه په سکرین ګورو. لکه څنګه چې کیهان جان وویل په هستې کې پروتونونه شتون لري او پروتونونه چارجونه لري، نو لومړی قوه چې په هستې کې منځته راځي یا په هستې باندې تاثیر کوي هغه برېښنايي قوه ده. خو لکه څنګه چې پیږئ چې پروتونونه مثبت چارجونه لري او د یو بل دفع کوي، نو دا قوه د دافعې له جنسه ده. نو دا برېښنايي قوه د کولم له قانون څخه موږ لاسته راوړلی شو چې د هغې فورمول داسې ده: اف ای مساوي کیږي کا ضرب د کیو یو ضرب د کیو دوه پر آر مربع. دا قوه هڅه کوي چې د هستې ذرې یعنې پروتونونه یو بل څخه لرې کړي. نو که یوازینۍ قوه همدا وي چې په هستې کې عمل وکړي، نو هسته به سمدلاسه تجزیه شي، خو داسې نه ده. بیا هم تاسو ګورئ چې نیوترونونه او پروتونونه په هستې کې یو بل سره کلک نږدې درېدلي دي. نو دلته معلومیږي چې یو بله قوه ده چې د هستې ذرې یو بل سره نږدې کړي دي. نو د کولم قانون یوازې نشي کولی د هستې پایښت یا ثبات تشریح کړي، نو باید یو بله قوه وي چې د دې برېښنايي قوې په ضد باندې عمل وکړي او دا دافعه قوه له منځه یوسي تر څو دا د هستې ذرې یو بل سره نږدې وساتي یا یو ځای وساتل شي. د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه کوو، بیرته ژر راګرځو. له موږ سره اوسئ. د فزیک صنف ښوونیزې خپرونې درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو، په دې هیله چې جوړ او روغ به یې. د خپرونې دویمه برخه ده. تر دمې مخکې مو برېښنايي قوې په اړه خبرې وکړې، وځو او خپل درس ته دوام ورکوو. ښه هلکانو، تر دې دمه کومه پوښتنه لرئ؟ استاده، موږ ویل چې هستوي ذرې یعنې پروتون او نیوترون کتلې لري او د جاذبې نړیوال قانون کې مو ویلي وو چې د جاذبې قوه د دوه کتله لرونکو جسمونو ترمنځ عمل کوي، نو د دې ذرو ترمنځ به هم د جاذبې قوه عمل کوي. نو آیا دا قوه د هستې د پایښت لامل نه کیږي؟ زیار جانه، تا هم ښه پوښتنه وکړه. بالکل همداسې ده. د جاذبې قوه هم د دې ذرو ترمنځ عمل کوي. راځئ چې وګورو چې دا قوه څنګه عمل کوي، او یا دا وګورو چې آیا دا قوه د هستې د پایښت لامل دی او که نه. تاسو سکرین ته پام وکړئ. دویمه قوه چې د هستې د ذرو ترمنځ عمل کوي هغه د جاذبې قوه ده، چې دا قوه د نیوټن د قانون له مخې موږ محاسبه کولی، چې فورمولې موږ داسې ویلی وو چې اف جی مساوي کیږي جی ضرب د ام یو ضرب د ام دوه تقسیم پر ډي مربع. که څه هم د جاذبې قوه یو له طبیعي بنسټیزو قوو څخه ده، خو بیا هم د پروتونونو او نیوترونو ترمنځ دا قوه ډیره کمزوري وي، او دا ځکه چې دلته کتلې ډیرې کوچنۍ دي او فاصله ډیره کمه ده. نو دلته موږ په هستې کې دا قوه پام کې نه نیسو یا د پامه یې غورځوو. نو موږ ویلی شو چې د جاذبې قوه هغه قوه نه ده چې د هستې ذرې یو بل سره نږدې وساتي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې هغه کومه قوه ده چې د هستې ذرې یو بل سره دومره نږدې ساتلې دي؟ هو، ځواب یې هستوي قوه ده. راځئ چې وګورو دا کومه قوه ده. د یو اتم په هسته کې پروتونونه او نیوترونونه موجود وي او الکترونونه یې په مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه منفي چارج لري، په داسې حال کې چې هسته مثبت چارج لري. د دغو چارجونو له امله د هستې او الکترونونو ترمنځ یوه جذبي قوه موجوده ده چې موږ یې د کولمب قوه بولو. اوس که هسته وڅېړو وینو چې پروتونونه مثبت چارج لري او نیوترونونه بې چارجه دي. د مثبت چارج لرونکو پروتونونو ترمنځ باید د دافع قوه موجوده وي، یعنی هغوی یو بل دفع کوي. خو موږ پوهیږو چې سره له دې دافع قوې پروتونونه بیا هم د هستې دننه یو له بل سره نښتي پاتې دي. دا ځکه چې په هسته کې یوه بله پیاوړې قوه عمل کوي چې له امله د هستې د تړلو انرژي یا بینډینګ انرژي رامنځته کیږي.
دا انرژي د پروتونونو ترمنځ د دافع قوې څخه پیاوړې ده او د یوې ځواکمنې ساحې په څیر عمل کوي چې د پروتونونو او نیوترونونو ترمنځ یو قوي تړاو رامنځته کوي او هغوی سره یو ځای ساتي. هستوي قوه یوه ډیره پیاوړې قوه ده چې پروتونونه او نیوترونونه دواړه په هسته کې دننه سره نښلوي. دا قوه یوازې د ډیر لنډ واټن یا څو فرمي په محدوده کې عمل کوي، یعنی یوازې هغه وخت اغیزمنه ده کله چې ذرې یوې بلې ته نږدې وي. د هستوي قوې شدت یوازې تر یوې ټاکلې فاصلې پورې اغیزه لري، که څه هم د دې قوې د کره بدلونونو اندازه کول ستونزمن دي، خو د یوه ګراف په مرسته په ډیر څه پوهیدای شو. د بیلګې په توګه که د هستوي ذرو یا نیوکلونونو ترمنځ فاصله تر 10 فیمتومترو زیاته شي نو شاوخوا هستوي قوه بې اغیزې کیږي، خو کله چې دا فاصله کمه شي د هستوي جذب قوه په چټکۍ سره ډیریږي. که فاصله لا نوره هم کمه شي نو هستوي قوه بیا د دافع بڼه غوره کوي، یعنی د ډیر نږدېوالي پر مهال دا قوه د ذرو ترمنځ د دافع قوې په توګه عمل کوي. تر دې ځای پوه شوئ؟ هو استاده، تر دې ځای خو کومه ستونزه نشته. ډېر ښه. یوه بله خبره مو دا په یاد وي چې دا قوه په 1915 میلادي کال کې یو جاپاني فزیک پوه هیدیکی یوکاوا لخوا معرفي شوه. نوموړي وویل چې د هستې ذرو ترمنځ یوه قوه عمل کوي چې هغه قوه د هستوي قوې په نوم ونوموله. تر دې ځای په درس کې کومه پوښتنه لرئ؟ تر دې ځای پوه شو استاده، خو که د فرمي واحد په اړه لږ معلومات راکې، دا واحد د څه شي لپاره کارول کیږي؟ مرتضی جانه، فرمي واحد چې ډیری وخت په اف ام توري سره هم ښودل کیږي د اوږدوالي ډیر یو کوچنی واحد دی. دا په هستوي فزیک کې کارول کیږي او دا واحد هغو شیانو لپاره مناسب دی چې ډیر کوچني وي، لکه د اتوم هسته، پروتون، نیوترون او د هستوي قوې د هغیز فاصله. او دا داسې تعریفولی شو چې یو فرمي یا فیمتومتر مساوي کیږي 10 په توان د -15 مترو سره. نو هلکانو، کله چې غواړو د هستې د پروتون نیوترون قطر یا فاصله اندازه کو نو د متر، سانتي متر او نانو متر واحدونه ډیر ورته لوی دي. نو فزیک پوهانو د دې لپاره چې دا لنډه یا کوچنۍ فاصله په ساده ډول سره وښیي او یو مناسب توری ورته ولري، فرمي واحد یې ورته وړاندې کړه. مثلا استاده، مثلا د پروتون او نیوترون قطر یو فرمي دی او د هستې قطر د 1 څخه تر 10 فرمي پورې دی، او همداسې د هستوي قوې د هغیز واټن چې دی د 1 څخه تر 2 فرمي پورې دی. پوه شوې؟ هو استاده، بیخي مې سر خلاص شو. ډیر ښه. نو اوس خو په هستوي قوې باندې پوه شوئ. اوس راځئ نو د ایزوتوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزو الکترونیک اصطلاحات ولولو. راځئ چې د ایزوتوپ څخه پیل کړو. تاسو سکرین ته پام وکړئ. ایزوتوپ ایزوتوپونه د یوه عنصر داسې اتومونه دي چې د پروتونونو شمیر یې یو شان وي، خو د نیوترونونو شمیر یې توپیر لري، یا په بل عبارت د اتومي شمیر یا زیت له پلوه سره یو شان وي، خو د اتومي کتلې یا ای له پلوه فرق لري. هایدروجن 3 ډوله ایزوتوپونه لري چې عبارت دي د هایدروجن یو څخه، دویم ایزوتوپ هایدروجن 2 دی او همداسې دریم ایزوتوپ هایدروجن 3 دی. هایدروجن چې د پروتیوم په نوم هم یادیږي یو سپک هایدروجن دی، یعنی دا هایدروجن چې دا په خپل هسته کې یو پروتون لري او نیوترون نه لري، چې دا ایزوتوپ د هایدروجن تر ټولو ډیر په طبیعت کې پیدا کیږي. دویم ایزوتوپ چې دا هغه هایدروجن 2 دی. دا هایدروجن په خپل هسته کې یو پروتون او یو نیوترون لري. دا د ډیوټریوم په نوم یادیږي او د درنو اوبو کې پیدا کیږي چې په هستوي ریاکتورونو کې کاریږي. دریم ایزوتوپ د هایدروجن 3 دی. دا هایدروجن په خپل هسته کې یو پروتون او 2 نیوترون لري. دا یو رادیو اکټیو هایدروجن دی او د هستوي وسلو او همداسې د همجوشي د انرژي تولید کې کاریږي. او دا ایزوتوپ د تریتریوم په نوم یادیږي. او دا مو هم په یاد وي چې د کاربن ایزوتوپونه چې دي هغه هم 3 دي، چې هغه عبارت دي له کاربن 12، دویم ایزوتوپ
کاربن شپږو 14 او همداسې دریم ایزوتوپ یې کاربن شپږو 14 دی چې دغه شپږو 14 ایزوتوپ چې دی دا یو راډیو اکټیو ایزوتوپ دی چې د اتموسفیر په جګو طبقو کې د هستوي تعاملاتو کې تولیدیږي او د دې نیم عمر چې دی تقریبا 15713 کاله دی د همدې اوږد نیم عمر درلودو سره دا په ځمکه پیژندنه کې او علمي څېړنو کې کاریږي تر دې ځای پوه شوئ هو استاده ډېر ښه نو اوس راځئ چې ایزوبار درته تشریح کړم تاسو سکرین ته پام وکړئ ایزوبارونه د بیلابیلو عنصرونو اتومونه دي چې اتومي کتلې یې یو ډول خو اتومي نمبر یې بیلابیل وي. دلته تاسو ګورئ چې کلسیم 40 پوتاشیم 1940 او ارګون 1840 یو بل څه د ایزوبار په حالت کې دي په دې چې د دوی د کتلې تاسو ګورئ چې 40 یعنې یې سره برابرې دي خو اتومي نمبر یعنې د پروتونونو شمېر سره توپیر لري. استاده د کلسیم کرپتون ارګون د عناصرو له ایزوتوپونو څخه په کوم ځایونو کې کار اخیستل کیږي؟ زیار جانه ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. د کلسیم 41 ایزوتوپ څخه د ځمکې د ژورو څېړنو کې کار اخیستل کیږي او همداسې د ارګون 15 ایزوتوپ څخه د هوا د کثافت او غلظت معلومولو لپاره کار اخیستل کیږي او همداسې د ارګون 40 ایزوتوپ څخه د لرغونو ډبرو او د فوسیلونو د عمر معلومولو کې ترې کار اخیستل کیږي. استاده د دې عناصرو ایزوتوپ او ایزوبار په طبیعي ډول منځته راځي که په مصنوعي ډول په لابراتوارونو کې تولیدیږي؟ ښه پوښتنه دې وکړه مرتضی جانه خو څنګه به وي چې ځواب یې تر یوې لنډې دمې وروسته درکړم. سمه ده استاده. نو زو بیا هم یوه لنډه دمه کوو بیرته راګرځو له موږ سره اوسئ. د صنف ښوونیزې خپرونې درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو وروستۍ برخې ته ښه راغلاست. اوس راځو او د مرتضی جان د پوښتنې ځواب ته. ځواب یې دا دی چې ایزوبار او ایزوتوپ هم په طبیعي ډول پیدا کیږي او هم په مصنوعي ډول پیدا کیږي. اوس راځئ چې د ایزوتون سره آشنا شو. سکرین ته پام وکړئ. ایزوتونونه د بیلابیلو عنصرونو اتومونه دي چې د نیوترونونو شمېر یې یو ډول خو د پروتونونو شمېر یې توپیر لري. اکسیجن 8 او 14 او همداسې کاربن 14 یو بل سره د ایزوتون په حالت کې دي په دې چې د دې دواړو د نیوترونو شمېر سره برابر دی. اوس راځئ چې د درس په دې برخه کې د ایزو الکترونیک سره بلد شو. ایزو الکترونیک هغه ذرې یا اتومونه چې د الکترونونو شمېر یې یو ډول وي ایزو الکترونیک بلل کیږي. نیون چې 10 الکترونونه لري همداسې د فلورین -1 سره چې 10 الکترونونه لري همداسې د اکسیجن -2 سره چې هغه هم 10 الکترونونه لري همداسې د المونیم -3 سره چې 10 الکترونونه لري د ایزو الکترونیک په حالت کې قرار لري. ښه نو اوس به زه له تاسو څخه یو پوښتنه وکړم. خوښه مو ده؟ هو استاده. هو مرتضی داسې ځوابونه درنه کړي لکه موږ ته یې چې راکړل. موږ پوهیږو چې د هستې چارج لرونکي ذرې غواړي یو بل څخه لرې شي یعنې د هستې د تجزیه کېدو یا متلاشي کېدو یا هم د پاشل کېدو لامل وګرځي. اوس پوښتنه دا ده چې د اتوم هسته تر کومه وخته پایښت موندلی شي؟ اندېښنه مه کوئ زه یې درته وایم. د پروتونونو ترمنځ برېښنایي دافعه قوه عمل کوي او غواړي چې دا ذرې یو بل څخه لرې شي او د هستې د متلاشي کېدو او یا هم د تجزیه کېدو لامل وګرځي. خو دا چې هستوي قوه په دې قوې باندې برلاسې ده یا غالبه ده په پایله کې هسته باثباته پاتې کیږي. خو په هر اندازه چې د هستې ذرې ډیریږي نو هسته لویږي او د ذرو ترمنځ فاصله ډیریږي چې په پایله کې دا قوه کمزوري کیږي او تعادل کمیږي او هسته بې ثباته کیږي. دا ډول ایزوتوپونه د وخت په تیریدو سره بدلون کوي او په باثباته یا پایداره هستو باندې بدلیږي. استاده په هسته کې دا بدلونونه په طبیعي ډول منځته راځي؟ کیهان جانه
دا ډول بدلونونه په هسته کې په خپل سر منځته راځي. ډیر ایزوتوپونه اول چې په طبیعت کې بې ثباته شتون لري، خو د لمریز نظام د تشکیلېدو په وخت کې د دې ایزوتوپونو شمیر د اوس مهال څخه لا ډیر و، خو په هغه وخت کې د ایزوتوپونو کې بدلونونه راغلل، یعنی متلاشي او تجزیه شول او په باثباته ایزوتوپونو باندې بدل شول. خو په یاد مو وي چې دا متلاشي کېدل یا بدلونونه وخت نیسي. ځینې چټک دي، زر ترسره کیږي او ځینې ډیر وخت نیسي. ان تر دې چې داسې ایزوتوپونه هم شته چې د ځمکې د رامنځته کېدو له وخته لا تر اوسه له منځه نه دي تللي. دې لپاره چې په دې موضوع ښه پوه شئ، راځئ چې په سکرین نور جزئیات هم وګورو. که یو داسې ګراف په پام کې ونیسو چې په افقي محور یې د پروتونونو شمیر، په عمودي محور یې د نیوترونونو شمیر او په مستقیمه کرښه یې د هستې پایښت ښودل شوی وي، په هر اندازه چې د پروتونونو شمیر ډیریږي د اتومونو ګراف د پایښت له کرښې زیاتیږي، یعنی هسته ناپایښته کیږي. د عناصرو د پروتونونو شمیر د 1 نه تر 2 ترمنځ او د نیوترونونو شمیر یې هم له 0 نه تر 1.4 ترمنځ دی، او هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یې د 1 نه تر 3 ترمنځ وي او وروستی پایښتي عنصر بسموت دی. هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یې تر 3 ډیر وي ناپایښتي دي. دا عنصرونه په تدریج د ځمکې له کرې څخه ورکیږي. رادیوم، توریم او یورانیم د دې عنصرونو له ډلې څخه دي. په شاوخوا 1500 ایزوتوپونو کې ډیر شمیر عناصر شتون لري، چې له دې جملې 300 ایزوتوپونه پایښتي او 1200 یا 1200 ایزوتوپونه ناپایښتي دي. ښه زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې درس. که کومه پوښتنه لرئ نو مهرباني. نه استاده، کومه پوښتنه نشته. کیهانه او زیاره، تاسو څنګه کومه پوښتنه نه لرئ؟ نه استاده، درس مو په ډېر ښه ډول سره زده شو. استاده زه هم کومه پوښتنه نه لرم. ښه، ډېر ښه. درنو لیدونکو، په دې هیله چې ستاسو به هم درس زده شوی وي. دا چې زموږ د خپرونې د پای شیبې دي، زو او د درس پایلې ګورو. تر هغې وروسته به خدای پاماني وکړو. سکرین ته پام وکړئ. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې هستوي قوه د جذب هغه پیاوړې قوه ده چې د هستې پروتونونه او نیوترونونه یو ځای ساتي. دا قوه په ډیره لنډه فاصله کې عمل کوي. هستوي قوې له یوه څخه تر 2 فیمتومتره فاصلې پورې عمل کوي، چې 1 فیمتومتر مساوي کیږي ایزوتوپونه د یوه عنصر داسې اتومونه دي چې د پروتونونو شمیر یې سره مساوي دی، خو د نیوترونونو شمیر یې توپیر لري، یا په بل عبارت د اتومي شمیر یا زید له پلوه سره یو شان وي، خو د اتومي کتلې یا ای له پلوه توپیر لري. ایزوبارونه د بیلابیلو عنصرونو اتومونه دي چې اتومي کتلې یې یو ډول خو اتومي نمبر یې بیل وي. هغه ذرې یا اتومونه چې د الکترونونو شمیر یې یو ډول وي ایزو الکترونیک بلل کیږي. د عنصرونو د پروتونونو شمیر د 1 څخه تر 2 ترمنځ او د نیوترونونو شمیر یې د 0 څخه تر 1.4 ترمنځ دی. هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یې د 1 څخه 3 ترمنځ وي پایښتي دی او وروستی پایښتي عنصر بسموت دی. هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یې تر 3 ډیر وي ناپایښتي دي. دا عنصرونه په تدریجي ډول د ځمکې له کرې څخه ورکیږي. راډیم، توریم او یورانیم د دې عنصرونو له ډلې څخه دي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې چې زه او زما ځیرک زده کوونکي بیا ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شه.